د مسافرونو د پارا عبدالله خان په کلم وړاندې کړل شعرونه اوخ کې پړې په مخ راتویسي چې لا خوږې مرجانې اخلي رخصتونه ملګر ټوله دعا وکړئ د مسافر حق پورته کړئ لاسونه زمرور جان مسافر د زړګي سره همیشه دی یادوما سوک پالن سوک پا دوبئی دی پسرور ملوک بڑی سلگے وحینا دا گل پشار زوانی لارا دا المارات گرمو ترسی جلی دینا ان کلابی عبداللہ ټول مسافر دی خدای خوشحال ساتي مینا د غریبت دلس خدایا ټول ځوانانو دی پریخو دی خپل کورونا زمرور جانا کل دینا تور گل حسنا بستی روڑا دی دنونا سوک چی سفر تروانیگی زڑی خوگیگی ورسر ملش غمونا تبدا بائی چی ہیریا عبدالقدس طوفانی کلاہیر وما د مسافرو قدرو کړئ بل وطن کی دیرا بھی سخت تکلیفونا زما سلام پاغوبایا چتل کبھی دا مسافرو خدمتنا ایک اسم خان راغ سرفال اسی خوشحال رب تکرم دا غسوالونا ریت اللہ پا فرمائش کی پورا کوشش کی مسافر مصری کوما رایات چی کلا پل وطن شی خوب میں حرام جیش پاپا بھی خاطر وما ټول شیرانی را باندې ګران دي د تسلیمات دي همیشه دي خوشاله بنا درته دا سوال کړم لیوا خدایا ډیر ګناهګار یم ته مې معاف کړې ګناهونه کسا کمی غلطی بکشی بی درغی سر عبداللہ غوارم بخنا کچاتا خوان ورکلی ملگارو پر در زندہ بالاشنا موبایل سروینا دی رنگین مصرو شاعر دے انقلابی عبداللہ خان شیرانی او حافظ عبدالقدس طوفانی او کتاب دین مسافر این قسم خان شیرانی او سپیشل فرمائش کړی دے گران دوست ریت اللہ وزیر او پیوڑے کلینا عبداللہ خان پردیسی او عظیم خان او دین علاوہ زمون خوږ ملګری د دوبینا فرمایش کړی دی روزی ګل شیرانی د ملاوي دو پتا هم یاد لري آشنا موبایل زون درازیندا